د لوګر سرې میاشتې ریاست لپاره د نوې ودانۍ د بنسټ ډبرې ایښودلو ناسته کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس شیخ شهاب الدین دلاور سربیره یو شمېر ځایي مسؤلینو، دیني علماو او قومي مخورو برخه اخیستې وه. ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دوی کارکوونکي وکولی شي چې بېوزلو او زیانمن شوو ته په ښه توګه خدمات ترسره کړي. تنها دا نه ده چې موږ څلور دغسې مکمل تعمیرونه اداري جوړیږي او بعض افتتاح شوي، بعض اوس په یو هغه کې قرارداد کې د لوګر د ولایت دا هغه و اداري دفتر و، د سمنګانو د ولایت اداري دفتر و، د کاپیسا د ولایت اداري دفتر و، د فراه د ولایت اداري دفتر و. دا ټول الحمدلله ډېر زه جدي وم چې زر جوړ شي. با برکت شهامت شما، ملت شما مجاهدین قهرمان، افغانستان یک آرامی کامل آمده که همه قلدری ها ختم شده. له بل پلوه د لوګر سرې میاشتې ریاست مسؤلین بیا وایي دغه ودانۍ په 2 جریبه ځمکه کې په 4 پوړونو کې د 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 6 میاشتو په موده کې د رشیدي رحمتي ودانیز شرکت لخوا په اساسي توګه جوړیږي. 2 جریبه ځمکه کې الحمدلله 4 منزله بدل ته تعمیر جوړیږي. نو 4 منزله تعمیر په هر منزل کې به 10 خونې نو او په دې کې به ګودام مې ښه معیاري الحمدلله ټول مشکلات به په هغه کې د سرې میاشتې ټولنې لخوا نه د بېوزلو ولس لپاره ټول مشکلات حل کړي. قادي دغه نظام سوچ وکړو، فکر وکړو، اختراعات وکړو چې په کومې طریقې باندې سپین بیرغ، اسلامي نظام، شرعي نظام ته عمر ورکو. د یادولو وړ ده چې په لوګر کې د سرې میاشتې ریاست لپاره د نوې ودانۍ جوړښت به د کارونو ښه والي او د بېوزلو لاسنیوي په برخه کې خورا ګټوره تمامه شي.